د ډاکټر نجیب الله ژوند، سیاست او میراث د ژوند پیل او زده کړې. ډاکټر نجیب الله د 1904 کال د فبرورۍ په 6 د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې وزیږېد. نوموړی د پښتون احمدزي قوم څخه و. خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په حبیبیه لیسه کې پای ته ورسولې او وروسته یې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته لار پیدا کړه. له همدې ځایه د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړ. سیاسي فعالیتونه. ډاکټر نجیب الله له ځوانۍ د سیاست سره علاقه درلوده او د 1965 کال په شاوخوا کې د خلق دیموکراتیک ګوند غړی شو چې د افغانستان یو کمونیستي سیاسي ګوند و. په 1908 کال کې د دغه ګوند د مرکزي کمیټې غړی شو. کله چې په 1908 کال کې د سور انقلاب وشو او دا ګوند واک ته ورسېد، نجیب الله د دولت مهمو برخو ته لار وموندله. د خاد مشرۍ دوره. په 1980 کال کې د ببرک کارمل د حکومت پر مهال نجیب الله د افغانستان د استخباراتو خاد مشر وټاکل شو. د دې ادارې دنده د حکومت مخالفینو پر ضد اقدامات کول وو او د نجیب الله پر مشرۍ خاد د مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ترسره کړل. دا دوره د هغه د ژوند یوه جنجالي مرحله بلل کېږي، ځکه چې د نوموړي پر ضد ادعاوې شته چې د سیاسي بندیانو شکنجه او وژنې تنظیم کړي دي. د افغانستان د ولسمشر په توګه په 1986 کال کې د شوروي اتحاد په ملاتړ نجیب الله د ببرک کارمل پر ځای د افغانستان د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه تر واکمنۍ لاندې نوموړي هڅه وکړه چې د ملي روغې جوړې سیاست ته وده ورکړي ترڅو د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. هغه په 1908 کال کې نوی اساسي قانون اعلان کړ چې پکې هڅه وکړه د کمونیستي حکومت رنګ کم کړي او د نورو سیاسي ډلو لپاره د مشارکت زمینه برابره کړي. د هغه تر مشرۍ لاندې د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت نوم پر د افغانستان جمهوریت وبدل شو. هغه هڅه وکړه چې د مجاهدینو سره سوله وکړي. د واک سقوط. کله چې شوروي اتحاد په 1989 کال کې له افغانستانه ووت، د نجیب الله حکومت یوازې پاتې شو. سره له دې چې د نوموړي حکومت په 1990 کال کې د نجیب الله تر مشرۍ لاندې د مجاهدینو یو شمېر بریدونه دفع کړل، خو بالاخره د 1992 کال په اپریل کې د مجاهدینو د پرمختګ له امله د هغه حکومت سقوط وکړ. کله چې مجاهدین کابل ته نږدې شول، نجیب الله غوښتل چې هند ته وتښتي، خو د جنرال عبدالرشید دوستم ځواکونو یې دا پلان شنډ کړ او نجیب الله اړ شو چې د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یوسي. د طالبانو له لوري اعدام. د 1990 کال په سپتمبر کې کله چې طالبان کابل ونیوه، هغوی نجیب الله له ملګرو ملتونو د دفتر څخه وایست شکنجه کړ او د کابل ښار په اریانا څلورلاري کې ادار ته وځړاوه. میراث او ارزونه. ډاکټر نجیب الله د افغانستان د معاصر تاریخ یو متنازع او مهمه څیره ګڼل کېږي. ځینې خلک هغه د یو وطنپال او مدبر سیاستوال په توګه یادوي چې هڅه وکړه د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي، خو د شرایطو له امله ناکام شو. خو ځینې نور بیا هغه د شوروي اتحاد لاسپوڅی بولي چې د افغانستان د خپلواکۍ پر ضد یې کار کړی. سره له دې د 2001 کال وروسته کله چې طالبان له واکه لیرې شول، د نجیب الله پر ژوند او سیاست بیاکتنې وشوې او ځینې افغان سیاستوال او خلک د هغه سیاستونه د افغانستان د بقا لپاره مهم بولي. پایله. ډاکټر نجیب الله د افغانستان په تاریخ کې یوه جنجالي او مهمه څیره وه. د هغه د واکمنۍ سیاست، د ملي روغې جوړې هڅې او د شوروي اتحاد تر سیوري لاندې حکومتولۍ لا هم د تاریخ پوهانو او سیاستوالو ترمنځ د بحث موضوع ده.